په یو کلی کې یوه ښځه اوسېده. د هغې نوم زرغونه وه. زرغونه ډېره توره وه، خو زړه یې ډېر ښه وه. هغه به تل د خلکو مرسته کوله او هیڅ بدنیت یې نه درلود. د زرغونې میړه رحمت نومېده. رحمت غریب سړی و، کار یې نه کوو، تل به یې سوال کوو. هغه خپله شخه نه خوښېده ځکه چې هغه توره وه. رحمت به زرغونې ته ویل: ته ډېره توره یې، خلک به پر ما وخواندي. زرغونه به هیڅ ځواب نه ورکوه، یوازې به یې کار کوو. هغه به د خلکو کورونه پاکوو، جامې به یې مینځلې، ترڅو د کور لپاره ډوډۍ پیدا کړي. رحمت به بیا هم ورباندې بدې خبرې کولې او کله کله به یې د کوره هم شړله. یوه ورځ رحمت سخت ناروغ شو. خلک یې پوښتنې ته نه راتلې ځکه چې هغه ښه سړی نه و. خو زرغونه ورسره پاتې شوه. هغې د هغه خدمت وکړ، اوبه به یې ورکولې، دوا به یې راوړله، دعا به یې ورته کوله. رحمت چې ښه شو نو پوه شو چې هغه غلط و. هغه زرغونې ته وویل: ما ستا رنګ ته کتل، خو ستا زړه مې نه ولیدلې، ته ښه ژغه یې. رحمت خپله بده لار پرېښوده، کار یې پیل کړ او د خپلې ژغې عزت یې وکړ. خلکو هم دا زده کړه وکړه چې ښکلا په رنګ کې نه وي، په ښه زړه کې وي. اخلاق: انسان د رنګ له مخې نه، بلکې د عمل او زړه له مخې پیژندل کیږي.